دا د برمودا مثلث چې تر نن ورځې پورې د سمندر تر ټولو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه مثلث د نړۍ تر ټولو ستر سمندر یعنی اتلانتیک سمندر د لویدیځي برخې په منځ کې موقعیت لري. کله چې بیړۍ او الوتکې دغه ځای ته ننوځي نو په پیل کې هر څه عادي وي، خو ناڅاپه د خپلو بیس سټیشنو سره اړیکه پرې کیږي او له هغې وروسته د تل لپاره ورک شي. تر اوسه پورې له 150 نه زیاتې کښتۍ او الوتکې په دغه سیمه کې ورکې شوي دي چې تر اوسه پورې هیڅ راز نه دی څرګند شوی. د ورک شوو کښتیو او الوتکو له ډلې څخه یوازې څو داسې وي چې د ژورو سمندري پلټنو پر مهال یې ملبه وموندل شوه. د هغوی له ډلې څخه یوه هم د اس اس الفارو نومي کښتۍ وه. د الپیرو کښتۍ په 2015 کې د فلوریډا نه پورټو ریکو ته روانه وه او ناڅاپه له رادار څخه ورکه شوه. وروسته یې ملبه د 4600 مترو په ژورو کې وموندل شوه. لا تر اوسه دا نه ده څرګنده چې له دې کښتۍ سره څه پېښ شوي وو او عمله یې چیرته ولاړه. نن مو د دې سمندري ساحې په اړه معلومات راټول کړي دي، نو ویډیو تر پایه وګورئ. Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Known as the Devil's Triangle. برمودا مثلث هغه سیمه ده چې د امریکا د فلوریډا ایالت نه تر پورټو ریکو او له هغه ځایه بیا تر برمودا ټاپو او بیرته فلوریډا پورې غځېدلې ده. ځکه چې دا سیمه د مثلث په بڼه ده نو ځکه ورته د برمودا ټراینګل یا برمودا مثلث ویل کیږي. دغه ساحه نږدې 15 لکه مربع مایله یعنی له 8 لکه کیلومتره مربع هم زیاته ده. د برمودا مثلث په تاریخ کې دې ځای ته بیلابیل نومونه ورکړل شوي دي. کله ورته د اتلانتیک سمندر څښتن، کله د تباهۍ سمندر او کله هم د شیطان مثلث نوم ورکړل شوی او په 1944 کال کې دې ته د برمودا مثلث نوم ورکړل شو. برمودا کیسه هغه مهال نړۍ ته ډیره مشهوره شوه چې په 1945 کال کې د امریکا فلایټ 905 بمبار الوتکې ناڅاپه له رادار څخه ورکې شوې. په دغو الوتکو کې موجوده عمله شمیر 14 تنه وو. د هغوی د لټون لپاره لږ وروسته یوه بله د ژغورنې الوتکه مارین ایرکرافټ هم واستول شوه چې پکې 14 کسان سپاره وو، خو ډیره ژر همغه الوتکه هم ناڅاپه ورکه شوه. د 6 ایرکرافټ الوتکو او ټول 22 کسانو د ورکېدو وروسته یو ستر عملیات پیل شو، خو د 96 ساعتونو د ورځې او شپې پلټنو وروسته هم هیڅ نښه ونه موندل شوه. یوازې دومره معلومه شوه چې دا ټول په برمودا مثلث کې ورک شوي دي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د برمودا مثلث کیسه یوازې په 1945 نه پیل شوې نه وه، بلکې له دې هم 1500 کاله پخوانۍ ده. دا موضوع د 1492 کال ده. کرسټوفر کولمب چې د امریکا د کشفونکي په نوم پیژندل کیږي، د نوې نړۍ د موندلو په سفر یې د فلوریډا او پورټو ریکو له لارې سمندر ته داخل شو. نو هغه وویل په اسمان کې مې یوه عجیبه رڼا ولیدله چې ځلېدله او څو شېبې وروسته سمندر ته ښکته شوه. یوه ورځ یې کتبنامه هم ناڅاپه کار پرېښود او بالکل په عادي توګه یې چلند وکړ. له همغه وخت څخه د برمودا مثلث معما یا میسټري پیل وشو. د دې سیمې د تاریخ تر ټولو لویه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د امریکا د بحري ځواکونو تر ټولو ستره بیړۍ د 1913 کال د مارچ په 4مه د متحده ایالاتو د بالتیمیر ښار څخه برازیل ته روانه شوه. په دې بیړۍ کې 306 عمله سپاره وو او ترڅنګ یې 11,000 ټنه مګنیز بار شوي وو. خو د سفر له پیل لږ وروسته دا بیړۍ د مرکز له رادار څخه ناڅاپه ورکه شوه. د بیړۍ وروستی پیغام دا و: هوا بالکل صافه ده او هر څه سم روان دي. له دې وروسته بیا هیڅ کله د دې بیړۍ او د هغې عملي درک ونه لګید. اوس پوښتنه دا ده که هوا روښانه او صافه وه نو بیا له دې بیړۍ او عملي سره څه پېښ شول؟ آیا په دې ډارونکې سیمه کې خطرناک سمندري بلاوې ژوند کوي یا که دلته بهرني ایلینز ژوند کوي؟ بله عجیبه پیښه په 1880 کال کې پیښه شوه کله چې د ایلن اوسټین په نوم یوه بله بیړۍ له لندن څخه د نیویارک په طرف په همدې لاره روانه شوه. دوی په لاره کې یوه بله نامعلومه بیړۍ ولیده چې په ظاهري بڼه عادي ښکارېده، خو د حیرانتیا ځای دا و چې په هغې کې هیڅ انسان موجود نه و، نه د عملي کومه نښه او نه هم د مسافرینو کومه نښه وه. ټول سامان په بیړۍ کې پر خپل ځای او بالکل سلامت و. نن ورځ دې ډول بیړیو ته چې له انسان پرته وموندل شي نو ګوز شیپ ورته ویل کیږي. د ایلن اوسټین بیړۍ کپتان وغوښتل چې له دې بیړۍ څخه ګټه واخلي او خپل ځینې ملګري دې بیړۍ ته وروخیژوي او له ځان سره یې بوزي. خو لږ وخت وروسته یو سخت سمندري طوفان راغی او
همغه شیبه دا بیړۍ بیرته ناڅاپه ورکه شوه. څو شیبې وروسته چې هوا صافه شوه کپتان پریکړه وکړه چې هغه بیړۍ بیا ولټوي. لږ وخت وروسته یو ځل بیا پیدا کړه، خو کله چې دوی د بیړۍ څنګ ته ورسېدل هغه څه چې ولیدل هوش یې له لاسه ورکړ. بیړۍ یو ځل بیا په بشپړ ډول سره تشه شوې وه او ټول عمله یې بیا ورک شوي وو. د 1945 کال د جولای په 10 د امریکا PBM-3 مارین پلین یوه الوتکه د 14 عمله سره د برمودا مثلث په سیمه کې له رادار څخه ناڅاپه ورکه شوه. له دې الوتکې سره همغسې پیښه وشوه. د هغوی رادار ناڅاپه کار پرېښود او دا الوتکه په برمودا ټراینګل کې ورکه شوه. دغه الوتکه د 1945 کال د جولای په 9 له فلوریډا څخه د سهار په 7:07 دقیقو الوتنه وکړه او ټاکل شوی وه چې د بهامس په هوایي ډګر کې به کینی. خو سبا د جولای په 10 نیټه د غرمې په 1:14 دقیقو له دې الوتکې وروستی راډیویي پیغام ترلاسه شو او وروسته دا الوتکه د تل لپاره بېدرکه شوه. د دې الوتکې د موندلو لپاره 10 ورځې پلټنې وشوې، خو نه د الوتکې هیڅ څرک وموندل شو او نه هم د عملي کومه نښه. له دې پیښې وروسته د امریکا پوځ یوه بله الوتکه په 1940 کال کې د C-54 په نوم برمودا مثلث ته د ننوتلو پر مهال سخت توپاني ګډوډۍ له امله سقوط وکړ. همدارنګه په 1948 کال کې یوه بله الوتکه د سټار ټایګر نومي چې 6 عمله پکې موجود و او 22 مسافر د یوې ناڅاپي پیښې له امله په همدغه ځای کې ورکه شوه. یوه بله الوتکه په 1949 کال کې چې 7 عمله او 14 مسافر پکې وو چې سټار ایریل نومیده په همدې مثلث کې ورکه شوه. په 1945 کال کې د 4 ایرکرافټ یوه بله الوتکه د عمله او مسافرو سره یو ځای ورکه شوه. 2018 کال کې د ترکیې یوه الوتکه د برمودا مثلث په سیمه کې د حادثې ښکار شوه، خو په خوشبختۍ سره یې وتوانېدل چې ځانونه وژغوري. وروسته په 2018 کال د مۍ په میاشت کې د میټسوبیشي شرکت یوه الوتکه هم د برمودا ټراینګل په سیمه کې ورکه شوه چې وروسته یې د سمندر له 24,000 فوټو ژورې څخه پاتې شونې راویستل شول. نو اصلي پوښتنه دا ده چې د برمودا مثلث حقیقت څه دی؟ ولې دا نه یوازې الوتکې بلکې تر ټولو ستر شیان هم نه پرېږدي؟ ځینې خلک باور لري چې د دې سمندر په تل کې سمندري بلاګانې ژوند کوي او ځینې نور بیا وایي چې دلته ایلین ژوند کوي، خو ساینسپوهان دا یوازې کیسې بولي. د کلونو څېړنو وروسته ساینسپوهان په دې وتوانېدل چې د برمودا مثلث معما حل کړي او دې لپاره یې 3 ځواب پیدا کړي دي. لومړی دا چې د سپوږمکۍ په مرسته څېړنو وښودله چې په دغه سیمه کې ستر توپانونه ډېر تکراریږي. په نړۍ کې تر ټولو ډېر ستر توپانونه په چین کې راځي، خو په 2م نمبر کې دا توپانونه د امریکا د فلوریډا ښار ته راځي چې همدغه سیمه د برمودا ټراینګل یا برمودا مثلث برخه ده. کله چې دلته دا توپانونه راځي په اسمان کې د 56 بدلونه جوړیږي چې دغه اوږدوالی شاوخوا 80 کیلومتره ته رسیږي او د دوی لاندې داسې سخت سمندري بادونه لګیږي چې سرعت یې له 2.5 کیلومتر پر ساعت څخه هم زیات وي. دویم دا چې په دې سیمه کې د میتان هایډریټس لوی زیرمې موجودې دي. کله چې دا غازونه له اوبو څخه بهر راوځي نو دغه ببلز جوړوي چې د اوبو کثافت کموي چې له امله حتی تر ټولو لوی بیړۍ هم په سمندر کې ډوبیږي. دریم دا چې ساینسپوهانو دا هم ویلي چې د برمودا ټراینګل له سیمې ډیر زیاتې کښتیانې او الوتکې تیریږي، نو ځکه د پیښو احتمال هم ډیر لوړ وي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. هیله ده چې ستاسو به د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د نورو معلوماتو لپاره ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.